د ټورنټو ژوبڼ د کاناډا په اونټاریو کې موقعیت لري. دا په دغه هیواد کې تر ټولو لوی ژوبڼ دی چې 280 هکټاره مساحت لري. د ټورنټو ژوبڼ په 1904 میلادي کال کې د ریور ډیل ژوبڼ پر ځای چې د 19مې پیړۍ دودیز ژوبڼ و تاسیس شوی دی. د ټورنټو ژوبڼ کې څه باندې 15,000 بیلابیل ډول حیوانات دي. ان له تر ټولو کوچني میږي نیولې بیا تر سامسون پورې د اوبو اسب چې 4500 پونډه وزن لري. په دغه ځای کې د بیلابیل ډول حیواناتو شتون بیخي هیښوونکی او جالب دی. دغه راز دغه ژوبڼ پر اوژوګرافیک یا وحشي جغرافیه سیمو ویشل شوی. هند، مالیا، افریقا، امریکا، ټونډرا، ټریک، استرالیا، یوریشیا او کاناډا. همدارنګه د ټورنټو ژوبڼ د ماشومانو لپاره هم بیله برخه لري. د واټر سایډ تیاتر او سپلاش ټاپو دا د نړۍ په هر ژوبڼ کې د ننداري لپاره د څارویو د طبقه بندۍ له اړخه متنوع ټولګي لري. ځینې حیوانات پکې دننه په تالابونو او ځینې بهر د هغوی طبیعي چاپیریال ته پام ځای پر ځای شوی او په ډیرو بڼو کې لیدل کیږي.
یاد ژوبڼ د طبیعي نړۍ ښکلاو لیدلو لپاره یو ښه ځای دی. له دغه ژوبڼ څخه هر کال نږدې 1.3 میلیونه خلک لیدنه کوي. د ژوو نندارې لپاره 10 کیلومتره پلی مزل لري او په هرو څو ګامونو کې یو نوی څه لیدلی شئ. په یاد ژوبڼ کې یوازې ژوي یا حیوانات نه دي بلکې نورې تحقیقاتي او ساینسي برخې هم لري، لکه د حیواناتو ساتنې، نسلګرۍ او نورې چې د چاپیریال او د ژوو نسلونو له ورکېدو مخنیوي کې اغېزناکې دي. دا چې د ټورنټو ژوبڼ کې مو ورځ نوره پای ته رسیږي، هڅه کوو د خپلې کامرې پر مټ تاسې ته د طبیعي نړۍ حیرانوونکې منظرې او حیوانات در وښیو او په دې اړه بېلابېل معلومات درکړو.